په دې کې بېلابېل میوه لرونکي او بې میوې نیالګي او زینتي بوټي تقریبا تر 4,000 اوړي. وایي سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ملت دې لویېدم نه دې لیدم. زمونږ پخوانی ولسمشر اشرف غني په نوم یو نیالګی کېنولو. نوم مې عتیق الله وفا ده او له کابل څخه راغلی یم. ما د خواټه پر یاد شوم چې تو شپېلک په غم نستره پرون بلبلې چې غدې دې رووتم نوبت عمر شاه ده. عمر شاه مهرباني چې جلکۍ په زوره زوره جوړه د کلي شوته موټر توته غوروي. سولې پیغام راډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همدغه راز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د متون تپې له سر د زرغون خوست نیالګیو کینولو ولسي اشر او کلتوري میلې څخه ومنئ. دوستانو نن په خوست کې د نیالګیو کینولو اشر دی او د زرغون خوست میله چې له تیرو 7 کلونو راهیسې په خوست کې جوړیږي. د خوست د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي راځي دلته په غونډیو باندې نیالګي کینوي. په دې کې د ښوونځیو زده کوونکي د دې ترڅنګ د پوهنتون محصلین مشران ځوانان او د ټولنې بېلابېل اقشار د ځان لپاره او د دې ترڅنګ د هیواد د سمسورتیا لپاره نیالګي کینوي. غواړم چې ستاسې لپاره یو لنډ ویډیو ګزارش دلته جوړ کړم او زما باور دا دی چې دغه ویډیو ګزارش به ستاسې لپاره ډېر په زړه پورې وي. غواړم چې په دې لړ کې له بېلابېلو ځوانانو سره له مشرانو سره حتی له ماشومانو سره هم خبرې اترې وکړم او ستاسې لپاره یو خوندور ګزارش جوړ کړم. دوستانو همداسې به د خوست د زرغون خوست میلې د فرهنګي کمیټې له مشر محمد الله شیرزي سره مخامخ یم. غواړم چې د میلې په اړه ترې معلومات واخلم چې څومره نیالګي او د دې ترڅنګ څومره کسانو به ګډون کړی وي، څو ورځې به دوام ولري او د دې ترڅنګ د نورو کلونو سره یې توپیر په څه کې دی. شیرزي صاحب سلام. وعلیکم سلام. تصور تاسو او ټولو لیدونکو ته سلام. خدای دې وکړي دوی ټول ښه وي او صحت په کالیو کې وي. مننه. کور دې ودان څنګه ده د نن ورځې میله د نورو کلونو سره تفاوت څنګه دی؟ رښتیا ده دغه اووم پړاو د زرغون خوست چې ترسره کیږي هغه لکه نوم نه چې ښکاري یو د نیالګیو کینولو ولسي اشر او بل کلتوري میله یا برخه لري. نو له ګډونه برخمنو ځوانان د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ خوست میشتو پکې برخه درلوده. ډېر ښه و. نو موږ هڅه کوو چې راتلونکو کلونو دې نه هم انشاءالله ښه وي. دا به 3 ورځې دوام لري لکه د نورو کلونو په څېر؟ بلکل. نن پیل شوی ده. هغه څوک چې نن مصروف و جمعې ورځ نه هم راتللی شي د ښاروالۍ کارمندانو سره په دې کې ګډون کوي او د دې ترڅنګ هفتې ورځ چې وروستی ورځې ده هغه به وي او نور د ښاروالۍ طرف نه د حمل پورې بیا دغه سلسله روانه وي. خو دغه میله 3 ورځې رسمي ده. څومره نیالګي دا ځل ټارګېټ شوي دي چې کینولی کېږي به؟ نو په دې کې بېلابېل میوه لرونکي او بې میوې نیالګي او زینتي بوټي تقریبا تر 4,000 اوړي چې په هغې کې مرسته شوو کسانو چې نن یې عملا نیالګي راوړي و 2,000 نیالګي وو هغه دغه ساحه کې کینولی شول. د دې ترڅنګ دغه ساحه چې ځانګړې شوې ده دا د زیتون ونو لپاره چې دغه سلسله یې وغځېږي هغه همدغه د 3 ورځو په لړ کې به کینولی کېږي. د پاکستان هیواد نه راغوښتل شوي وو هغه بیا د ښاروالۍ د سرسبزۍ مسلکي ټیم له لورې به تقریبا د 1000 په تعداد کې دلته کینول کېږي. ډېره مننه. کور دې ودان. نو شخصا تا څه وکړل نن ورځ؟ خوشحاله اوسئ. کینولی که یا پاتې دی؟ یاره تر اوسه خو نیالګی رانه پاتې دی. شاور ورځکه دغه تنظیم را تر غاړې و. دغه غونډه مو تنظیم کړه چې تقریبا تر 2,500 پورې نفر وو. اوس عملا تاسو وینئ چې د غرمنۍ پروګرام روان دی. نو انشاءالله جمعه هفته به بیا موږ یادوري وکړو دوستانو دلته څوک چې راځي چې نیالګي کینوي چې که ځوان دی که مشر دی که سپینګیری دی هر څوک چې دی چې د نیالګیو کینولو میلې ته راغلی دی زرغون خوست میلې ته د دوی لپاره هلته مخامخ چې ښکاري د موټرو شاته د خوراک بندوبست هم نیولی شوی دی. نو موږ داسې وخت کې راغلو چې له خیره ډوډۍ مو همدلته نوشجان کړه. بس تاسو ته د دارو وي. کور دې ودان. چې موږ ځوانان همداسې بااحساسه واوسي د خپل هیواد لپاره او خاص ډول د خپل زرغون خوست لپاره کار وکړي. کور دې ودان. ډېرې ښې خبرې مو در سره وشوې. دوستانو همدغسې مخکې په سیزم له نورو ځوانانو سره هم خبرې کوو. شیرزي صاحب سره مو ډېرې ښې خبرې وشوې. زالان صاحب نقیب الله زالان سره غواړم دلته یو څو خبرې اترې وکړم. زالان صاحب سلامونه. وعلیکم السلام. صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ خپله ښه. زه به یادوري وکړم دوستانو چې زرغون خوست میلې ته زالان صاحب یو خاص رنګ بیا په دې ورکړو چې دلته یې وړیا کتابتون راوړی و
یعنی کتابونه یې وویشل خو موږ ناوخت راورسېدو خو سر کې مو ورسره خبرې ونه شوې دی په خوست کې د مطالعې د فرهنګ د دودولو لپاره ډېرې بهترینې هلې ځلې کوي او لا هم د ده هلې ځلې جاري دي دا چې څومره وخت کېږي څومره کتابتونونه یې جوړ کړي دي دا به له ده څخه وپوښتو نن ورځ ستا لپاره څنګه ورځ ده ځلان صاحب دا چې نن زرغون خوست میله ده د کلتوري میله ده ډېر شمېر ځوانان دلته راځي ګډون پکې کوي او یو نیالګی د ځان لپاره او بل د خصوصا د افغانستان لپاره نیل کوي یا کینول کېږي او بل موږ دوه مفهومه مثلا دوه مسؤلیتونه مو لرل او یو مسؤلیت دغه و چې د ځان لپاره او د هیواد لپاره نیالګی کېنوم او یو بل مسؤلیت تقریبا 3-4 کاله کېږي چې په خوست کې د کتاب د مطالعې دود برنامه هم راغونه کړې ده نن هم ورځ د غونډې په یو څنګ کې کوچنی کتابتون جوړ کړی و ځوانان راتلل خپل خوښې کتابونه څومره کتابونه دې راوړي وو تقریبا 100 کتابونه وو د بېلابېلو برخې فرهنګي سیاسي اسلامي کتابونه او ځوانان تلل خپل خوښې کتابونه اخیستل وړیا وو که نه ډېر چا واخیستل چې تا ورباندې پام و ځوانان واخیستل مشرانو واخیستل دلته ډیره برخه چې نن ما ولیدل امنیتي مسؤلینو زیات شمېر کتابونه ترلاسه کړل هغه که د ښاروالۍ برخې وي هغه که د نظامي برخه وه هغه که د صحت برخه وه ډیره شمېر نوي ځوانان وو چې دوی له کتاب مطالعې سره مطالعه خوند ورکوي او د خپلې خوښې کتاب یې واخیست کور دیوالان نیالګي خو دې کېنول هو نیالګي مې کېنول البته وایدونه وکړم چې زمونږ پخوانی ولسمشر اشرف غني په نوم یو نیالګی کېنولو هغه په هغه ونه هم د نوم هم ولیکلو په یو پیغام کې هغه چیرې ده دلته نږدې ده که لرې ده دلته یو ځای کې و که پیغام کوم بعد نه وي اخیستی تصویر هم سره کاغذ دې پې لګولی کاغذ مې پې لګولی ډېر ښه نو یعنی تا د ځان لپاره هم کېنولی او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لپاره دې هم یو نیالګی کېنولی ساتنه پالنه خو به یې کوې نو ان شاء الله تر خپل وسه پورې به هم ساتنه کوو هم به پالنه کوو کور دې ودان ښې شېبې ولرې وروستیو کې دا راته ووایه چې په خوست کې د څومره کتابتونونه جوړ کړي تقریبا له 80 کتابتونونو څخه ډیر دي یو کوچنی کتابتون چې یو کوچنی کتابتون کې 500 نیولې تر 100 پورې کتابونه شتون لري په بیلابېلو برخو کې مثلا چیرته چې خلک انتظار کوي هغه که سکاوا ده هغه که هوټل دی هغه که پارک دی هغه که کوم بل ځای دی چې خلک هلته انتظار کوي یو کوچنی کتابتون جوړ کړی تر څو خلک له مطالعې څخه برخمن کړي مننه کور دې ودان ښې شېبې او په چارو کې درته کامیابي غواړم ډېره مننه کور دې ودان دوستانو غواړم له نورو ځوانانو سره هم وغږېږم دغه ځوان سره به خبرې وکړو ځوانه سلامونه سلامونه تا ته ساجد صاحب راغلاست درته وایو کور دې ودان څه نومېږې نوم مې عتیق الله وفا ده او له کابل څخه راغلی یم کابل څخه راغلی کابل څخه راغلی ما زرغون میلې ته 2 ورځې مخکې راغلم ما ویل چې دلته چکر ووایم کورونه مو کابل کې دي کارونه هم کابل کې دي ښه ډېر ښه څه کاروبار کوې کاروبار خو فعلا بیکاره یم او چې دلته راغلی زرغون خوست میله کې دې ګډون وکړه څو نیالګي دې کېنول نیالګي خو مې نه دي کېنولي ځکه زه لږ ناوخته راورسېدم نو میله مې وکتله او له دې میلې څخه مې خوند واخیسته او ډېر خوښ شوم نیالګي خو به کېنوې انشاءالله سبا څو نیالګي به کېنوې نن هم ورځ نه ده تېره ورځ خو نه ده تېره خو موږ ناوخته راغللو ځکه اوس دلته خلک هم نه ښکاري نو انشاءالله سبا بیا راځو بیا به نیالګي کېنوو کور دې ودان ښې شېبې یو به د ځان لپاره کېنوې یو بل نیالګی به د چا لپاره د هېواد لپاره ښې شېبې ډېره مننه دوستانو دلته چې تاسې په شاته بیکګراونډ کې وینئ ځوانان راځي ډلې ډلې ځوانان نیالګي کېنوي او د دې ترڅنګ نورو ځوانانو ته د تشویق په موخه یو پیغام ورکوي غواړم له دوی سره له هر یو سره لږې لږې خبرې اترې وکړم داسې به بیا مخکې په سیزو بیا به نیالګي کېنوو سلامونه ځوانه وعلیکم السلام نوم دی نوم مې عبید ستوری دی عبید ستوری نیالګی خو دې راوړی اوله همدلته وکړه له ځانه سره دې راوړی همدلته مې راواخیستو ښه کله راغلی تقریبا د سهار 8 بجې کې څو نیالګي دې کېنولې تر اوسه 6 دانې د دې سره اووه کېږي ډېر ښه ډېر ښه کور دې ودان خوشحاله اوسئ او رشید الله همدرد
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې تاسو یې وینئ نن په خوست کې د تیرو کلو په شان بیا د زرغون خوست میله ترسره کېږي. ډېر ښایستو ځوانان راغلي دي په یوه احساس په یوه فکر دلته نیالګي کینوي او انشاءالله بیا هغه پالنې دپاره بیا هم دغسې توجه کور دې ودان ستا ولې نن نیالګی دی که مخکې دې هم کینولې؟ زه خو ګهیځ تقریبا 9 بجې وي چې راغلی یم، تقریبا زه 15 شپږ دنې به کینولي وي. ډېر ډېر ښه. همدغه شاوخوا کې دي که لرې دي؟ زنه خو نږدې دي په اطرافي کې وګرځېدلې. کور دې ودان خوشحاله اوسئ. نیالګیو کینول خوند کوي. د خوست انځور ډېر ښه وړاندې کوي نورو ولایتونو ته. ځوانه ستا نوم؟ مننه. نوم مې نعمت الله همت ده او د متون اوسېدونکی یم. د متون اوسېدونکی. نیالګی د کینولی که پاتې دی؟ یاره پاتې ده، اوس به یې کینوم. اولنی وار دی؟ نورو میلو کې دې ګډون کړی؟ یاره یو ځل مې مخکې هم کړی و. ښه. هغه نیالګی به سمسور شوی وي حتما؟ او انشاءالله سمسور ده. کور دې ودان. ځوانه ته له کوم ځای څخه راغلی یې؟ نعیم دریځ یم، د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دلته راغلي یو چې زمونږ اشر چې زمونږ کلتوري او عنعنه دود دی دلته دا ترسره کړو چې زمونږ کلتور خوندي شي. دلته مونږ د ځان لپاره یو نیالګی د ځان لپاره او یو د هېواد لپاره کینو. یعنې له دوه زیات خو نه کینوي که نه؟ نه نور به هم کینو چې ضرورت پیدا شي نور. ته یو د ځان لپاره او بل د هېواد لپاره. له کوم ځای څخه راغلی وې؟ د خوست ولایت څخه. خوست ولایت کومې سیمې نه؟ متون څخه. کور دې ودان. او ثمر دوستانو زما ګران ملګری یوه ښه خبره دا ده چې دلته اکثر زما ملګري را برابر شوي دي. مهرباني ثمر. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې نن د خوست یوه کلتوري مثال یوه بهترینه ورځ ده د ځوانانو دپاره، خاص ډول د خوست ځوانانو نه ډېره مننه کوم چې دا ورځ تل تر تله مثال دی په تېرولي مثال نیمګړی کوي نه که په هر حالت کې د افغانستان حالت روشي بیا هم دا ورځ منظر کېږي. نو موږ د خوست په ټولو ځوانانو افتخار کوو، دا موږ دپاره ویاړ ده. دا ورځ به انشاءالله تر قیامته پورې موږ لمانځو. ډېر بس عمر دې ډېر نو چې نورو میلو کې هم ګډون وکړي د خیره. مننه. کور دې ودان. تا نه به یو بیت هم واورېدی، رښتیا ډېر ښه شعر هم لیکي قادر شاه. یو بیت به ترې واورو، بس چار ناکام بیت ورسره و یا ټپه ورسره و، دا به ترې واورو چې دغه لږه بڼه به هم د خپرونې بدله شي. نو بیت کوم بیت به صحیح مثلا چې هر راکام بیت وي خو چې دغه ملګري درته خوشحال شي. دا چې حالات خاموش زموږ د چم ښکاري په دې به پوه شي چې په هر سړي کې غم ښکاري. خوشحالي نشته بس د غم سره خپه وړي خو هر سړی تنګ دی د خپل ځان په ویر متم ښکاري. ډېر دا په چکچک ارزېږي. ډېر کور دې ودان. عمر شاه هم دوستانو زموږ د ګرانو ملګرو له جملې څخه دی. عمر شاه سلامونه. تا خو دوه نیالګي نیولې. علیکم سلام. نن د زرغون خوست کلتوري میلې اووم پړاو دی. خوشبختانه چې ډېر ځوانان راغلي، ښایسته هوا ده، دلته خلک ونې کینوي. ما دوه نیالګي راواخیستل چې یو د ځان او بل د ګران بابا اشرف غني په نوم کېناوه او یو له دې مخکې مونږ او قدرشان سري صاحب د نیکمل صاحب د پی ټي ایم مخکښو مشرانو ته علي وزیر او منظور پښتون ته هم ډالۍ کړه. خوبي دا ده چې دلته اکثر ځوانان یو نیالګی د ځان لپاره کینوي، داسې دوه درې د نورو کسانو لپاره کینوي. او کال مو هم داسې کړي وو او د ملګرو په نوم هم کینولي وو، ځینې چېرته ځینې په جیل کې د هغې په نوم هم کینولي وو چې تر اوسه یې ګورو او ورځو وخت نه وخت ورځو چې خوشبختانه هغه هم ډېر ښه شوي دي. بس دا نیالګي به بیا لویېږي، بیا به یې سیوري ته هم کیني. ډېر خوند کوي. کور دې ودان. ځوانه ته هم ځان رامعرفي کړه. نیالګی خو در سره نشته. دا ولې؟ ډېره مننه احسان سعادت یم. نیالګي خو مو له دې مخکې کېنول، ډېر زیات شمېر نیالګي مو کېنول او ښکلې ورځ خو ځکه ده چې تقریبا له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د خوست ټول فعال او مبارز ملګري راټول دي، ټول په یو ځای وینم. خوند یې وکړ. نن ښکلې ورځ وه. ډېر ښه. نیالګی دې کېنولی که پاتې؟ د ځان لپاره او د هغو ملګرو لپاره چې له هېواده بهر دي د هغوی لپاره مې ګڼ نیالګي کېنول. مسافرو لپاره؟ د مسافرو لپاره به یوه ټپه اوس وایه چې دوی نور هم خوشحال شي. مسافري ورکه کړې خونده د ډېرو پیغلو یې هېرې کړل ارمانونه. یو ناڅاپه مې ویل زده. ډېره مسافر ته تلې کریغې ما کړې ګوندې زما له کریغو اور واخلې ملکونه. انصاري صاحب ته راورسېدو. زه وایم چې اوس به خپرونه ډېره جالبه شي. سلامونه قدرشان ساري. وعلیکم سلام. تاسو د طریق ټولو هېوادوالو ته سلامونه، نیکې هیلې. نن خو واقعا ډېره بهترینه ښکلې ورځ وه. د زرغون خوست میلې اووم پړاو ده. ګڼ شمېر ځوانان او بېلابېل اقشارو خلک راغلي وو. نیالګي یې کېنول، خو دوی ترمنځ لیده کته وشول. موږ خپل هم لږ مخکې تېر ډېر زیات نیالګي کېنول. د منظور پښتون په نوم علي وزیر ته مو ډالۍ کړل تر څو هغوی ته موږ یو پیغام هم ورکړو چې موږ او تاسو یو قوم یو، که تاسو په سخته کې موږ خوابدي کېږو، تاسو په موږ خوابدي کېږئ.
نو دا نیالګي د هیواد دپاره ډېر مؤثر دي د هوا په ککړتیا له منځه وړي او ښکلا رامنځته کوي نو ډېرې زیاتې ګټې دي او د مذهب له لحاظه ثنا او صفت وایي دغه نو هیله مو دا ده چې هیوادوال په دې کې خواري وکړي تکلیف وکړي تر څو زیات نیالګي کینوي او هیواد سمسور شي. ته خو له نورو ملګرو لږ متفاوت راغلی یې د کانا لونګۍ د والي او دا خو هر کال میله کې ما لونګۍ وهله او موږ به تیرو کالونو کې سپینې جامې او تور واسکټ کول دې میلې ته. دا میله به ډېره شانداره وه نن هم ښه وه ډېره بهترینه وه ډېر زیات خلک راغلي وو خو په هغه ډول نه وه چې تیر ځل وه. نو ولې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده کسان ډېر نه دي رادوت شوي یا راغلي نه دي؟ نه تیر ځل له دې ځل څخه متفاوته وه ځکه هلته که رښتیا ووایو جمهوریت و جمهوریت کې ځوانانو اتڼونه کول او مجلسونه به یې کول خلک به ډېر په جام و جوش سره راتلل. دا ځل هم خلک ډېر راغلي وو بیخي زیات کار وشو زیاتې ونې کېنول شوې خو لکه په هغه ډول نه و. ما په خپله څو کسانو نه واورېدل چې دا ځل هم د اتڼ اجازه ورکړل شوې وه چې دا رښتیا وه که نه؟ شخصا مې له لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي شوې خو ځوانان نه به وو. موږ هم همداسې خل خبر شوي وو چې اجازه ورکړل شوې ده خو مګر چا اتڼ یا ډول راوستی نه و. که څه هم اتڼ او ډول د پښتنو په کلتور دود کې ډېره لرغونې سابقه لري. په تېرو وختونو کې به ډېر پخوا ته که تاریخ ته لاړ شو همدا علما هم په دې وطن کې موجود وو د هغه طلبای کرام هم موجود وو او دوی به یو ځای په پښتني دود دغه اتڼ او دا شیان د مخکې وړل دا شعرونه. نو څه به راسره شریک چې د ځوانان دغه ملګري لږ خوشحاله شي که د شا ټپې درته یادې دي ترنم ورته کوې زمزمه او که غزل ورسره شریکوي؟ که رښتیا ووایم غزل هم نه لیکلی شم نه ویلی ډېر ښه شي دا خو موږ ټولو ته معلومه ده په اثبات رسېدلي ما ته یاد نه وي که کتاب وایي کیدای شي یله مې وایي نو څه دې وایي؟ یوه سوره ده کې وایي وایي ناره دې هغه نارې خو یو وخت به موږ مظاهرې کولې دغه ناره پسې یوه ټپره یاده شوه چې نارې مې ډېرې درته وکړې د اخري کنډوه غږ دی در نظمه. بالکل ډېر ښه. نو زه ټپه او شعر دا شیان که رښتیا وایم نه یې شم ویلی. دا خیال دی چې دی پښتو دود او کلتور خل منظم لونګۍ په سر ده حتمي باید ټپې ورته یاد دي ما ته معلومات شته او ډېرې ښې وایي بیتونه هم ورته یاد دي. هغه ټپه وایه چې سترګې دې وې وتلې نه وي. بالکل اخ ووایم خاصونه وایي سترګې دې وې وتلې نه وې چې په ملت دې لویېدم نه دې لیدم. سترګې دې دوه باڼه دې ډېر دي لکه دوه خویندې چې د ګڼو ورونو وي. مرید نیکمل ډېره مننه. او دا نیکمل صاحب خو بیا په ټاپو غزلو ترانو په دې ټایم کې ډېر فعال دی او دا د موږ د ټیم خو بېلابېلې برخې وي دا د موږ د ټیم د دې برخې ملګری دی. مهرباني نیکمل صاحب چې دا وطن به ښکلی شي آباد بشي آزاد بشي خلاص بشي د نورو لسوخنو او جنګونو. نو خوښ یم واقعیت ده په خپله سودا پښتو په خپله لهجه په خپله خو سوله لهجه سره غږېږو مو فکر نه و که نه باید اول په خو سوله لهجه سره ته باور ولره چې مو قادرشان ساري صاحب زون خیا عمر شاه چې موږ ډېر نږدې انډیول د ډېر نږدې ملګری مې ده ډېره موده کېږي چې موږ نه ولیدلې دغسې د نوره ملګري احسان سادات د ټول نو نن یوه داسې ورځ ده لکه اختر موږ د فوره تفاوت نه کوي موږ که دغه فرق کو چې مثلا پخوا نوره به په جمهوریت کې موږ دغه ورځ په جمع او جوش سره لمنځله لکه اوس امارت ده موږ به برخه ونه خلو نه قطعا نه په دغه ملک کې چې هر څوک حاکمون دی هر څوک چیرځي موږ چې د وطن د ابودۍ ازودۍ او د ورورولۍ د پوره کور کې موږ په څانګ کې یو نن هم یو بیا هم یو د هغه چا په مقابل کې به نه یی د مرکه خو داسې لګه زو د مرکه هر څوک د نه هر افغان چرسي هر څوک د نه خدا آبادی ورسره یاد هر څوک روغل خو بیرته موږ اکوپارای په متول هر څوک هم بسر هغه دغه سی ووتل خوب د ارث ما هیوادونو کې داسې یادرې جوړې شوې لکه پارکونه خیر زنجي موږ یادرې به تنستري لکه مثلا په دغه وطن چې کوم افغان حاکمیت کې هر افغان یعنی د آبادۍ فکر چې ورسره وي د ولسي بیدارۍ فکر ورسره فکر ورسره وي ورورولۍ فکر ورسره وي موږ به تاسې ترڅنګ کور د ودان زه خو وایم چې یا زمزمه راته وکړه یا ټپه راته ووایه یا غزل راسره شریک ټوکې خو تاسې هم نه وایه غزل خو سولې ترانه ده وایي سولې راشه هغه د حماسي ترانه ده لیکلي مهرباني نیکمل صاحب نه زه به ټپې وایم مهرباني ټپې دې ته عمر شاه ټپې مو ورسره خوښې دي دا مو سره ډېرې ښې ټپې راځه عمر شاه مخکې شه
نه لږ نور هم دا ور مخکې وایم شه. چې موږ نه د ټفې په ترنم غوړي که دغسې سودا بس شهر کم ته آماده وي. سودا به وي صدا ښه دي. خو یاري خو تو کړه مو خو نه کړه اوس یې چې لنډه پرې کوې ژړو روڅینه. ستا یارانه د شګو ورخ دی، ستا یارانه د شګو ورخ دی، اوبه یې وړي که چنارونه پکې ږدم اوبه یې اوبه یې وړي. وړي. ډېر ښه. او ستا یارانه د پروړو اور دی، نه پرې تودېږم نه مې زړه صبر کوي. ستا یارانه اوره اوبه دي، اور مې سيزي اوبه مې ښکته ډوبوي. او ما د بازونو یاري کړې د ټاپوسان دې راته نه وایي څنګه. ما ښاماران له غاړې تاو کړل، څه چرمخکۍ څه یې چیچل څه یې دردونه. باس نو کور مو ودان ډېر خوند یې وکړو. احسان الله سره به وغږېږو. احسان الله هم دوه نیالګي په لاس کې نیولې دواړه کینئ. سلامونه احسان الله. وعلیکم سلام شاه صاحب، تاسو ته او د سولې پیغام راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. بس خدای دې وکړي چې جوړ او روغ وای. خوښ یم چې زرغون خوست مېلې ته له ملګرو سره راغلی یو، بس نیالګي به کېنوو انشاءالله. کور دې ودان. څو نیالګیو پلان لرې چې دغه درو ورځو کې کېنوئ؟ والا چې څومره یې بس کېنوو به. اوس خو مې دوه راخیستي دي، یو د هېواد لپاره کېنوم، بل د خپل بابا جان لپاره کېنوم چې زموږ لپاره یې ډېرې خوارۍ کړې دي. یو د هغې ته بابا جان پلار جان دی که؟ هو پلار جان. ډېر ښه ډېر ښه. یعنې د خپل پلار لپاره یو د هغې لپاره کېنوم. ډېر علي. او یو خو د ځان لپاره هم کېنوم. مننه، خوشحاله اوسئ. ځوانه ته هم ځان راوپېژنه. زما نوم نصرالله اشنا دی، د خوست ولایت د شمال د بنګي بخ کلي اوسېدونکی یم. او څومره نیالګي به کېنوي په دغه درو ورځو کې؟ والا تقریبا بالکل میلا کې مې تر 100 زیات کېنولی یو. دا اور هم پلان لرم چې تقریبا اندینه زیات کېنوم. او د 100 ټارګېټ مات کړي. اوس مې یو راخسته دی تقریبا تر ټولو ته ور رسیدلی دی. بالکل بالکل زیات دی، ډېر دنګ دی، ډېر ښه معلومیږي. او که نه له ځانه تان هم پورته دی. او که نه ما ولته ور رسیدلی دی. ښې شېبې کور دې ودان. داسې به لږ مخکې پسې لاړ شو. څه شی خو را سره شریکوې نه؟ ټپه باید یوه ټپه به در سره شریکه کړم که د ځوانانو پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به د ستینه. ډېر ښه ډېر ښه. سلامونه سلامونه. نوم دی؟ نوم مې عبدالهادي وحدت ده، د خوست ولایت الشیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. الشیر ولسوالۍ نه راغلی. زرغون خوست میله کې به نیالګي کېنوې د خیره؟ انشاءالله. څو نیالګي دې پلان کړي؟ انشاءالله اوس خو لاس کې 2 راسره دي. نورو باندې نیالګیو ته په کتو سره که زیات و زیات نیالګي به کېنوم. تېرو کلونو کې د برخه پکې اخیستې ده، خو اووم پړاو دی. تېرو کلونو کې په اصطلاح غوښې نه برخه مو اخیستې ده. هغه څه رقم؟ لکه زیات ملګري به راسره وو، د بنډار ملګري، عکسونه به اخیستل، نورو رسنیو سره به مرکې کولې او اتڼې به کولې، مجلسونه به کول. خو دا ځل لږ متفاوت ښکاري. مننه. کور دې ودان. زه به د کمرامین ته ووایم چې لږ دغه طرف ته راشي چې دغه د لمر سترګه مو ډېر سره ونه وهي. نو دا ځلې به 2 کېنئ که نه؟ که د 2 نه زیات؟ انشاءالله لوس کې خو 2 سره دي، خو انشاءالله که نیالګي زیات و نو زیات به کېنوم. خوشحاله اوسئ. بس نو تاسو نیالګیو کېنولو ته ورځئ. زه به د پاتو ملګرو سره قربان څو خبرې وکړم. ډېره مننه. ښې شېبې. دلته دوستانو زما ډېر ګران همکاران سعادت صاحب او زالان صاحب هم راغلي دي له خیره. نه پوهېږم چې دوی د چا لپاره نیالګي کېنوي. سعادت صاحب سلام. وعلیکم السلام سجاد صاحب، جوړ ته خیر. صحت دې ښه دی؟ بیخي شکر ده الحمدلله. او دا راته ووایه چې کله راغلی؟ دلته خو تقریبا موږ نه مخکې راغلی. تاسو نه مخکې وم، 10:30 څو بجې وې. نیالګي دې کېنول؟ نیالګي مې نه دي کېنولې، خو اوس مې 2 راخیستې دي. او تاب زنګ راته وکړ، تاب ویلې وایي یو نیالګی ما ته هم کېنوه، زه نشم درتلی وسیږم. سبا به راځي، بله ورځ هم راتللی شي. بس انشاءالله سبا به بیا ګډون کوو. ځکه چې زالان صاحب سلام. ډېره زیاته مننه مدیر صاحب ته، ټولو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې دوی ټول به روغ جوړ وي. او ته به د چا لپاره نیالګي کېنوې؟ یو د ځان لپاره، بل د هېواد لپاره. د هېواد د آبادۍ لپاره، د سمسورتیا لپاره. بالکل. ډېر ښه. تېرو کلونو کې دې برخه اخیستې؟ او بالکل ګډون مو کړی و. څو ځلې؟ 2 ځلې مو فکر کوم چې ګډون کړی و. ته به ټول عمر کې دغه چې په ښه او بد سره پوه شوی یې څومره نیالګي کېنولي وي؟ په کلي کې خو مو زیات کېنول دا چې تېر کال مو په همدې کې د زرغون میله کې ګډون کړی و. نه وروسته مو مخکې هم ګډون کړی و او نیالګي مو کېنولي وو. ډېر ښه مننه. نو دوستانو داسې به وکړو چې دغه برخه به په همدغه ځای سره راټوله کړو. زه غواړم چې د زرغون خوست په میله کې ستاسې لپاره نورې بېلابېلې ویډیوګانې او جالب جالب کلیپونه او ګزارشونه جوړ کړم. د اوس لپاره به دغه ملګري همدغه نیالګي کېنوي، بیا هم ستاسې لپاره په یو بله برخه کې را څرګندېږم.